د سالنګ تونل او لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د څو میاشتو راپدې خوا د سالنګ تونل او ګالري جوړولو کار روان و چې د هېواد د شمالي ولایتونو لاره هم ورسره بنده وه. اوس مهال دغه سړک او تونل په اساسي توګه جوړ شوي دي او د لویو او کوچنیو موټرونو د تګ راتګ پر مخ پرانیستی دی. سهولت بسیار زیاد آمده برادرم از طرف مصارف مسافرین و هم دریور هم موتر. و ما سهولت بسیار شده که به خاطری که عالی رابطی نمیشه. سابق اونجا موترهای کلان که استاد میکنن 6 روز 7 روز در منطقه گزگیل تیلر استاد میشد، دیگه 4 5 روز موترهای لنده در منطقه شاول و دشاق استاد میشد. موترهای گاز و تیل عین بالا می آمدن به خاطر خطرات. دیگه حالی راه لاست ممکن داره که در روز بعد موتر کلان میلا کنه. د لوی لارې مسافر او د سیمې اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې د سالنګ تونل او سړک په ښه او اساسي توګه جوړ شوي دي. د دغه لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي چې مخکې کلونو کې د سالنګ تونل ډیر خراب و چې د اورښت پر مهال به هلته ګڼې ستونزې رامنځته کېدې او اوس مهال دغه سړک او تونل په ښه توګه جوړ شوي دي. ما دریور امیلایم بودیم دیگه، سابق رفت آمد میکردیم. سابق با کل مردم معلوم مسیر بسیار مسیر خراب بود. در این راه امکان رفت آمد نداشت. مثلا 8 ساعت 9 ساعت منزل میزدیم. حالا منزل ما در 2 ساعت احساس خوشی میکنیم. ما بعد از یاد دعا میگیریم از یا 200 چند مملکت در افغانستان آمد، این توجه یاد این سرک نداشتن. در این مسیر گوشایشان کر بود، چشمایشان کور بود تا که امارت اسلامی افغانستان آمده. این خدمت امارت اسلامی افغانستان است. کل مردم افغانستان میبینه که خدمتش ببینه. یعنی خدمتشان است که برای مردم افغانستان به نوع ولایت سمت شمال برای خدمت را به ما کرده. ما خوش استبداخانه خدا است. همیشه وقت بسیار به تکلیف بدیم. از راه خواواک میرد مسافرین بیچارم دچار مشکلات زیاد بدن و حال خدا را شکر که امروز ما آمدیم. متر یک افتتاح بود و اولین بار برای خوششانسی را بیخی بر 24 ساعت اعلان شده. د یادونې وړ ده چې د سالنګ تونل او سړک د ټولګټو چارو وزارت لخوا په اساسي توګه ورغول شو چې څو ورځې مخکې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له لوري د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو.